ننګرهار کې د کورنیو چارو وزارت اړوند د ملکی او نظامی مسؤلینو او کارکونکو د نوي تشکیل لمخې تثبیت تصفیه تعیین ارزونه او بایومټریک پیل شو. ننګرهار کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال لوی پاسوال مولوي نور جلال جلالی په مشرۍ مسلکی او تخنیکی پلاوی د یاد وزارت اړوند د ملکی او نظامی ادارو مسؤلینو او کارکونکو د نوي تشکیل لمخې تثبیت تصفیه تعیین ارزونه او بایومټریک پیل کړ. مولوي نور جلال جلالی ویل چې د نوي تشکیل لمخې د ولایت مقام امنیه قومندانۍ او ولسوالیو ټول مسؤلین او کارکونکو ثبت او بایومټریک کیږي چې په دې سره به هغه مجاهدین چې له تشکیل پاتې او رسمن په وړ ځایونو کې ځای پر ځای شي. نوموړي ویل چې په ګمارنه کې د امیر المؤمنین د اوامرو اطاعت ضروری دی او ټول مجاهدینو ته لارښوونه وکړه چې خپل وختان په مسنونه طریقه جوړ کړي ترڅو د بس تعیین پر مهال ستونزې سره مخ نشي. هغه زیاته کړه چې د نظام جوړول اړین دي او له مسؤلینو وغوښتل چې په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال مولوي نور جلال جلالی ټول هغه مجاهدینو ته چې مسؤلیت ورکول کیږي سپارښتنه وکړه چې ملت ته پاملرنه او دوی ته تر خپل توان خدمت وکړي. د نظام رانه خدمت غواړي، ستړی رانه غواړي، منډه رانه غواړي، اطاعت پکې دی، نظم پکې دی، نظام پکې دی، د نظام صحیح برپا کول دي، تطبیقول دي، خدمت کول دي، د ملت سترګې دي، د ملت امیدونه دي او ډېر ستړی ملت دی. کورنیو چارو وزارت مالی او اداري معاونیت دفتر رئیس مل پاسوال شیخ محمد طاهر حلیم په خپلو خبرو کې ویل چې اسلامي امارت د واحد قیادت په ترڅ کې بری وموند، نو اوس یې هغه وخت دی چې د فتح او امن پر مهال بشپړ اطاعت وشي. او هغه خلک چې هغوی مجاهدین دي او د دې ملت هغه خلک چې هغوی اهلیت لري او متدین خلک دي هغه د تشکیل نه بهر پاتې دي چې هغه په تشکیل کې داخل شي. د محرومیت احساس د ټولو مجاهدینو ختم شي. په دې ملت کې چاڼ وشي چې څوک کاري تجربه لري، مسلکي او تخنیکي تجربې لري، علم او تعلیم یې کړی دی چې هغوی په کار باندې وګمارل شي او هغوی مصروفي کار شي. د کورنیو چارو وزارت د پیژن لوی رئیس پاسوال نجیب الله حکمت ویل چې د یوې سالمې ادارې او نظم رامنځته کولو د ټولو مسؤلیت دی او غوښتنه یې وکړه ترڅو مجاهدین د ثبت او تصفیې پر مهال حقیقي معلومات وړاندې کړي. د عصبیت او د تعصب نه ځان ساتل، د ډلګۍ او د ډلګۍ پرستۍ نه ځان ساتل، بلکې هر یو مجاهد، هر یو مؤمن مسلمان هغه خپل ټبر او خپل ورور وګڼو او هغه ته خپل لاس په لاس کې ورکو، هله به زموږ او تاسو دا مشکلات هغه له منځه ځي. د یادونې ده چې د مجاهدینو د تصفیې ثبت ارزونې ګمارنې او بایومټریک پروسه په بریا سره پر مخ روانه ده او ژر به په ملکی او نظامی برخه کې نوې تشکیل بشپړ تطبیق شي. په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزارت د بیلابیلو څانګو مسؤلینو مولوي الهام الدین عبدالباری سیف الله، د ننګرهار ولایت مسؤلینو او مجاهدینو هم حضور درلود.